ډیری وخت د امریکایي ښارونو په شاوخوا سیمو کې د میشتو ټولنو خبر نه اخیستل کیږي چې په سخت حالت کې ژوند کوي، خو اوس ورتګ اسانه شوی. د ګاډو دالې کې په نیویارک کې د خوراکي توکو ترلاسه کولو ته جوړې شوي. هغه موټرې چې په عادي حالت کې پکې کوچنیان ښوونځیو ته رسول کیږي اوس د منځنۍ طبقې وګړو د اړتیا نښه ګرځېدلې. ځینې یې په دې اوږده لیکه کې څه د پاسه 15 ساعته انتظار باسي. جیمي سکاټ چې دا چاره تنظیموي د ګاډو د ګڼې ګوڼې کنټرولول ورته لویه ننګونه ده. 8 اونۍ وړاندې د ټولبند په لومړیو ورځو کې یې شمېر 65 و، خو اوس 600 ته رسېدلی دی. که دې ګاډو ته وکتل شي د مرسډیز په څېر قیمتي ګاډي هم پکې دي. دلته د مرسیډیز، بی ام دبلیو او ټیوټا په څیر ګاډي لیدل کیږي. مسله دا ده چې شپږ یا اووه اونۍ وشوې خلک ګټه وټه نه لري او اوس یې اغېز احساسوي. دوی خوړو ته اړتیا لري ځکه همدا یې لومړنۍ اړتیا ده. د دې لیکې په لومړۍ برخه کې بي بي سي داسې خلک ولیدل چې د کورونا وایرس له خپرېدا وړاندې یې ښې دندې لرلې. هغه کسان چې هیڅکله په مرستو تکیه نه وو. زه د کور پاکولو په برخه کې کار کوم. خلک نه غواړي چې نور خلک یې کورونو ته ورسي ځکه کورنۍ او کوچنیان لري، خو موږ هم کوچنیان لرو. هغه هیواد چې اوس هم پکې د 2008 کال اقتصادي کړکېچ اغیز احساسېږي، له 1930 کال راهیسې پکې په لومړي ځل دغه ډول بد حالت لیدل کیږي. دا د نیویارک په بډایه سیمه سټیټن ټاپو کې د ټولبند ضد لاریون دی. ډېر ګډونوال یې د کوچنیو شرکتونو هغه څښتنان دي چې په باور یې د ډیموکراټ والي لخوا په کور کې د پاتې کېدو امر د دوی د کاروبارونو او خپلواکۍ خلاف عمل دی. د کړکېچ زموږ ژوند بدل کړ او پراخه ویجاړي یې رامنځته کړه او ان د امریکا په ډیره پرمختللې برخه کې یې ژوند د تل لپاره بدل کړ.